د بلخ ولایت د دولتي مسلخ مسؤلین وایي چې دوی د خپلو فعالیتونو د دوام په ترڅ کې دا ځل هم د مزار شریف ښار له قصابیو څخه 1383 کیلوګرامه خراب شوي ځیګرونه او 280 کیلوګرامه بې کیفیته غوښه له راټولولو وروسته د یو شمېر امارتي چارواکو په شتون کې وسوځوله. د دغه ولایت د دولتي مسلخ د رئیس په وینا چې دغه تدابیر یې د هیوادوالو لپاره د سالمې غوښې د برابرولو په موخه نیولي دي. هغه زیاته کړه چې یاد مسلخ له قصابیو څخه د څارنې کمیسیون په همکارۍ توانېدلی چې له ښار څخه یاد اندازه خرابه غوښه او ځیګرونه راټول او له منځه یوسي. نن ورځ چې موږ دا پروګرام نیولی دی 280 کیلو غوښه چې هغه بازار نه زموږ موظف کمیسیون دا غوښه نیولې او دلته یې راوړې او په اندازه د 1383 کیلو دا غوښه دلته ډاکټر صاحبانو چې هغه کوم مالونه حلال شوي دي جگر او نور فاسد هغه مالونه چې مریضانو دلته دا غوښه دی معاینه کړې ده او غوښه په هغه کې په یخچال کې ضبط کړې ده. نن هم دلته راوړه او دا هم سوځولو په خاطر هم دلته حاضر کړی تاسې په حضور کې.